دا ځل د خپرونو په دوام مو درته یوه بله ښایسته او ځانګړې خپرونه په ښایسته جلال آباد ښار کې برابره کړې او چمتو کړې ده. چې افغان مهاجرین د پاکستان نه را روان دي، پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې لازمي به اوس افغان مهاجرین د پاکستان نه وځي. د هغوی انخلا ده چې راغلي دي او څه پاتې دي. خو دلته چې لږ موږ وګورو نو افغانانو د 3000 کور په 10,000 کلی دی، د 10,000 کور یې اخیستی دی په 13,000 کلی دی، بیا یې د 10 لکو کور اخیستی دی په 20 لکه کلی او 13 لکه کلی او داسې پسې ځه. دا یې ډېر لوی مشکل جوړ کړی دی. او څومره خوشحاله یې چې فعلا جلال آباد کې ولاړ یې او له پاکستان نه راغلی؟ الحمدلله ډېر خوشحاله یم، خپل وطن ته رالم او امن دی بالکل. بس هغه پخواني وختونه نشته دی اوس. هلته هم خو بس دلته هم شکر دی خپل هېواد دی او ښه کاروبار هم ښه دی شکر دی. ډېر زر الحمدلله الله مخه راکړله او ښه دی شکر دی کار. باران د ځمکې آبادي ده، باران د ځمکې آبادي ده شیرینه یاره زه په تا آباده یم. سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو، هر کله هیله ده تاسې به ښه یاست. دغه د ژوند شپې او ورځې او دغه باراني موسم به تاسې باندې ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ تېرېږي. یو ځل بیا مو زه کاظم احمد راشد په یوې بلې او ځانګړې خپرونه کې هرکلی ترسره کوم. دا ځل د خپرونو په دوام مو درته یوه بله ښایسته او ځانګړې خپرونه په ښایسته جلال آباد ښار کې برابره کړې او چمتو کړې ده. د هغه چا خلکو سره موږ نن خبرې اترې ترسره کوو چې جلال آباد کې کار روزګار لري او دا ترې پوښتو چې ژوند یې څنګه دی، روزګار یې څنګه دی او دغه باراني ورځې په دوی باندې څنګه تېرېږي. تاسې موږ سره مالتیا وکئ او موږ سره خپرونه تر پایه وګورئ. دوستانو بیا هم هرکلی هیله ده تاسې به ښه یاست. موږ سره دلته یو بل ځوان ولاړ دی، ده سره خبرې اترې ترسره کوو. تاسې موږ سره مالتیا وکړئ. ښه انشاءالله؟ د الحمدلله د الله شکر دی. صحت دې ښه دی؟ بالکل د الله احسان دی. ستاسو خیر غواړو. مننه خوشحاله شي. نوم دې څه دی؟ نظام الله. نظام الله. او تخلص؟ افغان. افغان. او د کوم ځای؟ د کونړ ولایت. دلته جلال آباد ته څنګه راغلی وې؟ جلال آباد کې خو منګه د پاکستان نه مهاجرین راغلي، دلته اوسېږو، کورونه هم دي او دلته پاتې کېږو. اوس پیلن ښار ته چې راوتی وې شی دې واخیستل څنګه؟ ښار ته راووتو، ښار کې خرید و فروخت هم وکړو او د ښار کې م سودا وکړله د کور دپاره. باران دې خوښېږي که نه؟ یقینا باران مې ډېر زیات خوښېږي، خو زمونږ چې کومه ټولنه ده دا د غربت سره لاس او ګریوان ده، نو په دې وجه باندې که ډېر باران هم ډېر زیات شي بیا هم موږ ته ټولو خلکو ته نقصان رسېږي، ځکه چې مهاجرین هم را روان دي. او په دې د جلال آباد دغه ګڼه ګوڼه په دې باراني ورځو کې څنګه ده؟ ډېره زیاته ماشاءالله. خپل وطن دی، موږ ډېر زیات خوشحاله یو، د الله شکر دی. او بیا چې باراني موسم وي او بیا دې ښار ته سړی راوځي نو په د دې په دغه باندې چې یاره دلته چې ډېره ګرمي په جلال آباد کې د نورو په نسبت، نورو ولایتونو په نسبت، نو دلته ګرمي بیا زیاته وي، نو دا موسم ډېر ښه دی، ښکلی موسم دی، ښه موسم دی. خو مشکلات مې تاسو ته لږ مخکې د خلکو تګ راتګ او ګڼه ګوڼه په دې باراني ورځو کې څنګه وي؟ د نورو ورځو په نسبت باندې زیاته وي، خلک راوځي، خرید او فروخت کوي، سهولتونه ورته دا دي چې یو قسم له دې موسم نه دوی خوند اخلي، مزه اخلي، خو پکې ده چې لاس او ګریوان دي د غربت سره. ډېره مننه. که وروستیو کې څه پیغام در سره وي مهرباني؟ یقینا پیغام ډېر لوړ او چوت دی چې په دې عقله چې
چې افغان مهاجرین د پاکستان نه را روان دي. پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې لازمي به اوس افغان مهاجرین د پاکستان نه وځي. د هغوی انخلا ده چې راغلیم دي او صفات دي. خو دلته چې لږ موږ وګورو نو افغانانو د 3000 کور په 10,000 کلی دی، د 10,000 کور یې اخیستی دی په 13,000 کلی دی، بیا یې د 10,00,000 کور اخیستی دی په 20,00,000 کلی او 13,00,000 کلی او داسې پسې ځه. دا یې ډېر لوی مشکل جوړ کړی دی. نو موږ د دې خپلو عوامو نه هم دا تقاضا کوو، دا هیله کوو چې په لحاظه تاسو د دوی سره مرسته وکړئ. د دې په ځای چې تاسو یې ګران کوئ ښکته یې راولئ، ځکه مجبوریتونه ډېر زیات دي. دغه خلکو کاروبارونه نشته دی، مشکلات دي ورته قسمه قسم. نو که زه په دې باندې څومره وغږېږم دا به ډېر کم وي. خو زه بیا د دې سره سره د افغان حکومت نه هم دا هیله او تقاضا لرم، هغوی ته هم دا وایم چې دوی دې په دې کې د افغان مهاجرینو سره مرسته وکړي. UNGO-ګانې چې کومې دي، مرستندویه موسسې چې دي، هغوی ته هم وینا کوو چې دوی سره برپور مرسته وکړي. او دا خلک ډېر زیات مجبوره دي. دې بارانه حالت کې چې موږ وکړه، زه به تاسو ته د هغوی دغه ویم، خلکو دیوال ته صرف داسې پرده والې ده او چې دا باران ورېدو نو ته په رب العالمین یقین وکړه چې زما سره دا فکر و چې د دوی خو خیمه هم نه وه، دوی به په دې بارانه کې د دې ماشومانو، مریضانو، د سپین ږیرو د دوی به څه حال وي. نو موږ ویو چې د دوی سره دې ټول برپور مرسته وکړي او د دوی د تکلیفونو او مشکلاتو ته دې وګوري. زه په هر اړخیزه په هر چا باندې دا آواز کوم چې د هغوی په لاس کې څه اختیار دی، د دوی ټولو سره دې مرسته وکړي. ډېره مننه، خوشحاله شئ. مننه له تاسو، خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره مننه. لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده تاسې به ښه یاست. ښایسته جلال آباد دی او بیا رنګینه هوا او رنګین ماحول دی. تاسې موږ سره ملتیا وکړئ، موږ سره زموږ خپرونه تر پایه وګورئ. یو کاکا هم را سره دلته ولاړ دی، د ده سره خبرې اترې ترسره کوو. کاکا ښه انشاءالله؟ الحمدلله خیر دی. مننه، خوشحاله شئ. نوم دې څه دی؟ نجیب الله. نجیب الله. او د کوم ځای؟ زه د نشګام یم، کونړ ولایت. ښه، د کونړ یې؟ کونړ یم. دلته جلال آباد کې اوسېږي؟ او دا 4 میاشتې کې راغلی د پاکستان نه. ښه، پاکستان کې وې مخکې؟ 40 کاله مې پاکستان کې تېر کړي. زه چې کله روسان راغله موږ هجرت وکړ. ماشاءالله. 40 کال دې پاکستان کې تېر کړي؟ پاکستان کې تېر کړي. عمر دې څومره دی؟ عمر مې 50 کاله. ښه، یعنې 3 کلن وې چې پاکستان ته تللی وې؟ دغه ټیم مو. ښه، اوس 4 میاشتې کېږي چې بېرته وطن ته راغلی؟ یوازې که نه بچیان هم د سره دي؟ ټول کور راسره خپل ټول فامیل سره راغلم. په دغه رالم په چمن باندې رالم، کراچۍ کې وم. او دلته روزګار چې شته دی؟ اوسه پورې څه روزګار نشته، بس یو 2 زامن مې کراچۍ کې دي او هغه مو ګټي او بس رالیږي. هغوی روزګار کوي، تا ته یې رالیږي او ته یې دلته خورې. هلته پاکستان کې د څه کار روزګار کوو؟ هلته اوله کې خو واړه وو، بیا چې غټ شوم بیا په روزګار ولګېدو. کله یو کار کله بل کار، اخري بس دا 15 کاله مې سټورمیني یو کې ومه، کپتۍ کې ومه او سټورمیني مې کړې ده او څوکیداري مې اخیسته، څوکیداري مې وه. او دلته اوس څه پلان شته دی که نه چې روزګار برابر کړي ځان ته؟ بس پلان شته، یو دکانداري به شروع کړو د خیره سره. او د جلال آباد دغه ماحول څنګه دی؟ باراني موسم یې څنګه دی؟ الحمدلله امن راغلی، ډېر ښکلی ماحول دی او خلک هم ښه په جوش کې بازار کې ګرځي. هغه وخت چې و مخکینی هغه اوس الحمدلله وخت ښه دی. مخکې چې کوم وخت و هغه ساده او دومره رنګین نه و لکه اوس زمانه چې څومره رنګین او جلال آباد چې څومره رنګین دی؟ الحمدلله ډېر رنګین دی او ډېر خلک په ترقۍ کې روان دي، بس ښه په جوش کې ګرځي. بس د جلال آباد ښار ته د خلکو تګ راتګ په دغه ورځو کې څنګه دی په دې باراني موسم کې؟ الحمدلله بس بازار ښه ډک دی، هر سړی په خپل کار باندې مصروف دی. ښار د ښه په ګڼه باندې خلک راځي. او څومره خوشحاله چې فعلا جلال آباد کې ولاړ یې او له پاکستان نه راغلی؟ الحمدلله ډېر خوشحاله یم، خپل وطن ته رالم او امن دی بالکل. بس هغه پخواني وختونه نشته دی اوس. ډېره مننه، خوشحاله، شکر ودان. السلام علیکم.
دوستانو بیا هم هر کله هله د تاسو به خیاس موږ سره دلته یو ورور ولاړ دی د سره خبرې اترې تر سره کوو خیر ان شاء الله الحمدلله دواګانې تاسو خیر غواړو خپل خو مننه خوشاله شکر ودا نوم دې څه دی ریاض الله ریاض الله او د کوم ځای کونړ ولایت کونړ ولایت دلته جلال آباد کې څه روزګار لري بس همدغه چې او سموسې چاټ دا شي نه خرڅو عوامو خدمت کوو بس دغه ځای مخبل دی که نه بل چا سره به کاریګرۍ کار کوي خپل الحمدلله خپل کاروبار دی څومره وخت شو دا 2 میاشتې وشو تقریبا بس اوس نوی راغلی پاکستان هېواد نه ماشاءالله پاکستان نه راغلی یاستئ بالکل هلته دې څه کول هلته همدا کاروبار زموږ خو روزګار هلته ښه و که دلته اوس ښه دی هلته هم خو بس دلته هم شکر دی خپل هېواد دی او ښه کاروبار هم ښه دی شکر دی ډېر زر الحمدلله الله مخه راکړله او ښه دی شکر دی کار باراني موسم سره څنګه ښه دی ماشاءالله ښایسته موسم دی واورې موسم دی او جلال آباد موسم هم ښه دی باران وریږي خلکو تګ راتګ جلال آباد ښار ته څنګه دی په دغه باراني ورځو کې ښه دی ولې چې ډېرو ولایتونو خلک جلال آباد ته رخ کوي که نه نو دلته رشم بیروبار ډېر دی د ستاسې هوټل کې دلته خلکو دپاره کوم ډول خواړه آماده کېږي دلته خو وروره سموسې دي چاټ دی چای دی به ملک شیک هم ورسره میلاویږي ورسره ملک شیک چې کوم دی ډرای فروټ والا ملک شیک دا چای بیا د دې وکړله تور چای دی که نه شیدو چای دی تور چای دی تور چای او شیدو چای یو شی نه دی یو تور چای دی شین چای شین چای هم شته دی شین چای هم آماده دی مثلا یو چاینکه شین چای په څو دی او یو د شیدو چاینکه هغه په څو دی شین چای خو 100 روپۍ چاینک دی او شیدو چای په 80 روپۍ دی او دلته روزګار کې یعنې ښه خوشحاله انشاءالله الحمدلله الله ډېر شکر دی ډېره مننه خوشحاله شکر ودا الله دې عزت وکړي الله دې دوستانو بیا هم هر کله هله د تاسې به ښه یاست موږ جلال آباد کې او جلال آباد کې را سره دلته یو بل مشر په خپل دکان کې ولاړ دی د ده سره خبرې اترې تر سره کوو چې دی څنګه دی روزګار یې څنګه دی او په دې باراني موسم کې څومره خوشحال دی تاسې موږ سره مالتیا وکړئ خیر انشاءالله استاذ شکر د وروره ښه است الحمدلله تاسو مننه خوشحاله شکر ده نوم دې څه دی محمد ظریف د وروره محمد ظریف او د کوم ځای د لغمان ولایت د لغمان ولایت دلته جلال آباد کې روزګار دې څه دی شکر الحمدلله دکان هم د بیکري ده الحمدلله ښه ده کار صحیح ده ماشاءالله ښه بیکري ده مثلا څه دلته خرڅوئ دلته د میټایان دي او د سموسې دي جلوبۍ دي د دیبلې دي چای ده سپیشل دود پتی ګل ماشاءالله او دی باراني موسم سره څنګه شکر د خدای موسم ماشاءالله خدای گاګ شاګي موسم خدای دواړه موسم کوي که باراني او کني ماشاءالله خدای د خلکو تګ راتګ جلال آباد ښار د بدی باراني ورځو کې څنګه صحیح ماشاءالله خلک چې سره کم ته مغه روټین باندې راځي په مغه روټین باندې رواني او څومره وخت شو چې دغه دکانداري لري او دغه روزګار لري دا تقریبا 3 میاشتې کیږي مخکې دې څه کول مخکې خو موږ پاکستان کې اسلام آباد کې هلته هوټل او دغه سي او اوس موږ دلته راغلي استو ښه پاکستان کې وای مخکې پاکستان کې موږ هغلته مو روزګار چیو هغلته هم دغه سي هوټل او اسلام آباد کې روزګار مال ته خو دلته خپل وطن کې خده بس هلته خو شکر الحمدلله خپل ملک خپل ان شاء الله دلته مشکل خو اول بیا ان شاء الله ټیم لګيږي بیا به صحیح ان شاء الله خپل وطن ته پراتک څومره خوشاله مطلب ډیر خوشاله دا خو موږ خپل خاور دا دلته خو چې خه ډاډه کار کوي ماشاءالله خو خوشاله است ډیر مننه خوشاله شکر ادا شکریا ورو مننه د
برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو ته مو په جلال آباد ښار کې د باراني موسم په هکله برابره کړې وه تاسې ولیدله او وکتله یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونه کې موږ له تاسو سره یو ځای کېږو موږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان ښې چارې